ولسي جرګه له میرمن صحرا د جنسي اړیکو غوښتنه څېړي. د ولسي جرګې یو شمېر غړو د افغان فلم له رئیس صحرا کریمې څخه د جنسي غوښتنې موضوع د څېړنې غوښتنه کړې. صحرا کریمې څه موده د مخه د ولسمشر غني له لوري د افغان فلم رئیسه وټاکل شوه. دا لومړنۍ افغانه مېرمنه ده چې په دغه څوکۍ ګمارل شوې ده. هغه په نړیواله کچه ستندرد فلمونه لري او د ملک دننه او د باندې ورته د یوې باوري او درناوي وړ څېرې په توګه کتل کېږي. د افغان فلم رئیس صحرا کریمې پر خپل ټویټر پاڼې ولیکل چې د ولسي جرګې د یوه کمیسیون رئیس ورته ویلي که غواړي د افغان فلم لپاره بودیجه ترلاسه کړي له ده سره دې ځانګړې اړیکه ونیسي. د ټولنیزو رسنیو کارکوونکي د نوموړي دا پیغام لاس په لاس کوي خو د هغې پر رسمي ټویټر پاڼې نه لیدل کېږي. د ولسي جرګې د عدلیې او قضایي کمیسیون رئیس سید محمد حسین شریفي وایي د افغان فلم د رئیسې تورونو په اړه یې یو شکایت لیک لیکلی او له عدلیې او قضایي ادارو غواړي چې ویې څېړي. د نوموړي پر وینا د یاد کمیسیون د یکشنبې ورځې په غونډه کې د برېټانیا پر سفارت د ملي راډیو ټلویزیون د دولتي ځمکې پلورلو په تړاو یې د صحرا کریمې ترڅنګ د ښار جوړولو وزارت مرستیال یو شمېر نور معینان او د ملي راډیو ټلویزیون رئیس راغوښتي وو چې نوموړي د غونډې په لومړیو کې لانجه کړې او د کمیسیون غړو ته یې توهین کړی دی. د عدلیې او قضایي کمیسیون رئیس وایي صحرا کریمې په استجوابیه غونډه کې د بودیجې موضوع یاده کړه او ویې ویل چې د بودیجې نه لرلو له کبله دولتي ځمکې پلوري.